السلام علیکم. قدرمنو لیدونکو، زه عطاالله زر د یو بام دوې هواوي خپرونې له لارې ستاسې درانه چوپړ ته حاضر یو. دا څنګه قرار دی ووایي؟ ما ته دې لا خوب راوستي څه چسپ ووایه. زه عطاالله زر د یو بام دوې هواوي خپرونې ګورئ، داسې څه په زور ووایه. قدرمنو لیدونکو، زه عطاالله زر د یو بام دوې هواوي خپرونې له لارې ستاسې درانه چوپړ ته حاضر یم. د نن محترم او ښاغلی میلمه مو د ښار د دواو یو تاجر دی چې موږ رابللی دی. ته څه خبر یې؟ خو ما ستاسو پوښتنه وکړم هلته څه کاروبار کوې؟ تا له نه، در اوسه خو دې خالي سلام ووایي، کله دې پوښتنه راڅه وکړه. پرون مازدیګر چې مې زنګ در ووایي. ښه وایي. و د ښار یو د دواو تاجر دی چې دی د خارج هیوادو څخه دواوې راوړي تر څو موږ صحت ولرو. نو نورې خبرې د حاجي صاحب سره مخامخ کوو. په خیر راستئ حاجي صاحب محترم. مننه، ژوندی اوسئ. د کومو هیوادو څخه حاجي صاحب دواوې راواردوي؟ د هند څخه، د پاکستان څخه، د جرمني څخه. ډېر ښه. حاجي صاحب د څو شخصي ډاکټرانو سره قراردادونه لرئ چې یوازې ستاسې دواوې خرڅ کړي؟ دا ته اوس څه وایه؟ کیمره چالانده ده. ځکه خو درته وایم چې کیمره چالانه ده. د کیمرې ور اخوا ته خو د ځینو خلکو سره خبره نه کیږي. هغه ځینې خلک دي، یا موږ دا کار نه کوو. د شخصي ډاکټرانو سره قراردادونه یا قرارداد نه لرو. د دواوې تاسې پر چا خرڅوئ؟ دواوې موږ دغه سرای ته ورکوو، د دواو سرای ته، بیا هغې ډاکټرانو دواخانو والا ته ورکوي. موږ خو هم د پروشان ته ورکوو. هغوی یو ډاکټر بیا سره کنکشن یې؟ دا خو د هغو څه پوښتنه وکړو چې زه درته هم وبره به هغه ما ته وایي چې کله. پر کوتۍ باندې د دواو یو نرخ لیکلی، په قلم بل نرخ پر لیکل سوی، خو دواخانې والا ځینې وخت نه هغه د قلم نرخ ته ګوري نه هغه اصلي نرخ ته ګوري، د ځانه صحیح نرخ ورته وټاکي. په دې اړه څه اصلي کې اخلاق مهم دي، او د دوا لیکلی نرخ او په قلم لیکلی نرخ دا چې دی ځینې وخت ډالر کښته وپورته سي. موږ په خارج کې خرید په ډالرو کوو، نو چې هغه کښته وپورته سي باره ځینې وخت دلته دواوې یو څه توپیر راوړي په پیسو کې. یو میاشت مخې دوې میاشت مخه مال را رسېدلی، مثلا تاسې خرید کړی ډالر یوه میاشت یوه نیمه میاشت وروسته پورته سي، تاسې هغه زوړ خرید چې مو کړی د هغه نرخ ورسره پورته کوي. دا د راتلونکي خریدارۍ دپاره مادګي نیسي؟ یا دا خو نو یو څه ګټه چې وخت پر راس پرې وشي نو باید پر وکړو، نو تاوان پر وکړو. خو کله چې ډالر کښته سي بیا سر نه خلاصوي نو او په اصطلاح باندې تاله تېروي. یا ډالر کله کښته کېږي، دا ډېر وخت نه دی کښته سوی. حاجي صاحب محترم، د کوم احساس له مخې ډاکټران عمرې ته لیږئ؟ تاسې هدف مو څه شي؟ دوی باید ستاسې دواوې ډېرې خرڅې کړي، بیا تاسې دوی عمرې ته لیږئ. دا څه وایه؟ د ثواب په خاطر یې لیږو. نو چې د ثواب په خاطر لیږئ، ولې یوازې ډاکټران لیږئ؟ د یو مسجد امام، د کلي یو سپین ږیری، یو مخور سړی چې هغه زړه یې غواړي چې عمرې ته ولاړ سي، حج ته ولاړ سي، ارمان یې لري خو توان و طاقت نه لري. خو داسې دی زه دواو والا یم، زه دوايو خرڅوم، زما شناخته او ملګري چې دا ډاکټرانو د دغو سره شناخت دی، زه هغه استوم. ستا یو بل شرکت دی، د یو بل شي کار کوي، ستا هغه خلک شناخته دي، ته هغه استولی سې، ته هم استوم خو په یو شرط باندې. زه هغه شرط بیا د کیمرې د خپرونې وروسته درته وایم. زه په هغه پیسو باندې حج یا عمرې ته نه ځم چې په هغه کې ځینې شرطونه یا شرطونه هم بیا ته ماته د کامرې شاته وایه. تاسې وایاست چې زموږ راشه درشه د ډاکټرانو سره ده، نو ځکه زه ډاکټران لیږم. نو خو ته په ورځ کې 5 واره 4 واره حتمن جومات ته ځې لمونځ کوې که نه؟ 5 واره ځم، و شکر دی. خو ته ډاکټر دی ډېره راشه درشه د مسجد د امام سره ده، د مسجد د مؤذن سره ده، د مسجد د طالبه سره ده، ولې په دوی کې څوک عمرې یا حج ته نه لیږي؟ د هغه سره د مسجدو د دې پر برابر کومک کوو. اوس که موږ دی حج ته ولیږو، بیا موږ ته په جومات کې جمع څوک راکوي؟ زموږ دا شملا صاحب دی. ښه، دغه جواب مو تقریبا قانع کوونکی نه و حاجي صاحب. یوازې عمره نه ده چې تاسې د ثواب په نیت ډاکټران لیږئ، ځینو هیوادو ته د میلې او منظرې لپاره لیږئ. مثلا ځینې ډاکټران بینکاک ته ځي، ستاسې په پیسو باندې، دوبۍ ته ځي، تاجکستان ته ځي، ستاسې په مصرف باندې. هو ځي، سنګاپور ته ځي. فکر نه کوم سنګاپور په دې ځایو کې دي ثواب تاسو ته د ګناه بغیر راشي. ستا خو داسې دی انسان وایي خوشحاله که بالا در دې غټ ثواب تللی مسلمان خوشحاله وساته، در دې غټ ثواب چیرې. نو خو د کور په څنګ کې مو ځینې مسلمانان د لوږې مثلا نهر بېدېږي او هغه نه خوشحاله کوم. نه بېدېږي، زموږ کور دلته عینو مینه کې د ګرده شاوخوا ګرده خانان دي.
په دغه نومینه کې یا د ښار په هره ساحه کې که وغواړې غریبان همسایګان شته هغه خو که وغواړې هر څوک شته هر شی شته د هغوی سره موږ کومک نه کوو د هغوی لاسنیوی نه کوو خو سره ویې کوي نو موږ نه کوو ولې نور سره کوي نو هدف مې ته وی چې تاسې د هغو سره مرسته نه کوئ یوازې ډاکټران خوشحاله ساتي بینکاکو تاجکستان سنګاپور دوبۍ دې ځایو ته یې استوئ مصرفونه ورکوئ او نوم دا ورکوي چې موږ مثلا خدمت کوو په هر صورت کومې دواوې چې تاسو د هندوستان څخه راوړئ د بل ملک څخه راوړئ هغه دواوې په هغو ملکو کې چې استعمال سي وخوړل سي ژر تاثیر کوي ښه تاثیر کوي ولې په افغانستان کې بیا هیڅ تاثیر نه کوي یا ډیر کم تاثیر کوي مشکل په چیش کې دی مشکل یو خو په هوا کې دی بل زموږ خلک خو داسې دي ته په خبره تریاک ډیر خوري بعضې ته بس زکام سي دغه نه تریاک وخوري ابار دا اکشني ګولۍ چیرې تاثیر ورکوي یا جی صاحب دا خبره غلطه ده چې ته وایې زموږ خلک تریاک خوري ما په ټوله ژوند تریاک نه دي خوړلي زموږ په ټول فامیل کې چا تریاک نه دي خوړلي دا چې ځینې په اطرافو کې په لیرو پرتو سیمو کې خلک د یوازې او یوازې د ټوخي دپاره خوري ډېر په کمه اندازه خوري نو بره پر هغو باندې د ټوخي شربت چیرې تاثیر کوي هغه غټ بیلر ته دغه نه کوي چې د ټوخي شربت ته چې څه مازې هغه نشه پکښې کړي زموږ هغې بس دغه دغسې وخوري یو خو تریاک خوړل د لوی سره غلطه خبره ده خو دغه ستاسې خبره هم صحیح نه ده چې ته وایې ټول یې خوري مثلا نه دغه جواب قانع کوونکی دی زه داسې فکر کوم چې په دوا کې فرق راځي کیفیت یې ټیټېږي ته څه په خبره تا یې وخت د دواو کار کړی دی دواو کار خو مې نه دی کړی نو څنګه پر چا باندې شک کوې د خلکو خبرې ته مه شور ته پر چا باندې شک پر بنیاد باندې خبره مه کوه دا خلک وایي چې ډېری خلک وایي اکثریت داسې وایي چې ډېری تجاران هلته په کمپنۍ کې ورته وایي چې دوا په دغه شکل په دغه رنګ و حساب کتاب کې را جوړه که خو کیفیت یې ورټیټ که تر څو ماته ارزانه تمامه سي یا ماته نه دغه کیفیتو دا شان نشته که دا د منلو وړ نه دي خو موږ هغه اصلي شی راوړو هلته یو څه د دوی سره په اصطلاح چني ورسره وو چې دا یو سره ارزانه که دا زموږ خوار و غریب ولس لپاره بیا موږ وړو ارزانه یې په دا خاطر راوړئ چې دلته خلکو ته ارزانه ورکړي بلکل ډېره زیاته منن ښه لیدونکو دی حاجي صاحب داسې ادعا لري چې موږ د ارزانه شی په دې خاطر راوړو چې زموږ ولس غریب نو کیفیت باندې وایي موږ کار نه لرو نو بیا ولې تاثیر نه کوي خو ما درته وویله چې په هواو کې فرق دی بیا خو د تاثیر پوښتنه خو د ډاکټر څخه وکړه چې دی زکام دی دته د زکام پر برابر باید کمه ګولۍ ورکړي دا خو باید دا پوښتنه د ډاکټر څخه وکړي د زکام خو به دوا معلومه وي ډاکټر خو نه دی ملامت تر یو ځایه پورې دا د زکام دوا راوارد کړې ده ډاکټر هغه د زکام کې در شل رقمه ډېرې شته د هر انسان الرجي و د هر انسان حساسیت جلا فرق کوي سره ځینې دواوې چې تر وخت تېرې سي هغه خو به بیرته نوو کوتیو ته نوو کاټنانو ته نه اچوي یا اول خو در وخت نه تېرېږي موږ تازه تازه راوړو نوي نوي راوړو ځینې دواوې ما لیدلي په توش قلم باندې هغه تاریخ ور خراب کړي خو داسې دی بل سټیکر پر مشلوي هلته په خارج کښې دغه تاریخ ورکوي دا تاریخ دوی په احتیاط په خاطر ورکوي چې پر دغه وخت باندې در وخت تېرېږي نو په دوا څه خبر پر 15مه میاشت 15 تاریخ باندې در وخت تېرېږي و دا خو د احتیاط لپاره ورکوي دا د هغه وروسته هم 3-4 میاشتې وخت لري په دې خاطر یې باره بیا یعنې په 15مه میاشت کې دوی وایي دا در وخت تېرېږي خو دا تر نوې میاشتې پورې کار کوي نو ولې نومه میاشت نه پرلي کوي نو خو په دا خاطر چې احتیاط خلک وکړي قدرمنو لیدونکو زموږ د ګران تجار ورور وار په وار پوښتنې البته جوابونه زما د پوښتنو سره ګډوډ کېږي نو نور موږ ته اجازه راکړئ د یو بام دوې هواوي خپرونې له لارې چې بیا ذات او الله زر ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې هم پر خدای سپارو زموږ هم د خدای په امان ځو نو خو دغه مو نه وکړي څه صفت زما دا وکړه باره واستوم کیمره چالانه ده بنده کړه تا چشته ما باره به تا هم واستوم څه زما صفت وکړه سنګاپور ته ولاړ څه ښه د منظرې ځایونه شته تاجکستان کې شته تاجکستان ښه نږدې هم دی استغفر الله چې زه شیطان درته ناست یم پر دې خواته چوپ کړله په دې خواته دې زه ناست یم کیمره خو بنده ده یا خدای دې وس نه راکړي حاجي صاحب په داسې شرایطو په داسې خبرو باندې چې عمرې ته نه ځې سنګاپور خدای په امان په مخه دې شه